الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت 12مه برخه. په تیره برخه کې مو بیان د یرموک تر غزا پورې را رسولی و. یرموک یو لو والده چې د حوران د غرو څخه رابهیږي، د سوریې او د فلسطین تر مابین په سرحدي منطقو کې تیریږي او بیا په اردن کې د یو لوی بلې ولې څخه ګډیږي او بیا په بحر میت باندې پسې ګډیږي. څنګه چې د دغه جنگ میدان د دغه ولې ترڅنګ یا بغل و، نو دغه جنگ د دغه ولې په نامه سره یاد شو چې د یرموک جنگ یا د یرموک غزا ورته ویل کیږي. د یرموک غزا ډیر واقعات لري، ډیر اوږده او مفصل واقعات لري چې دلته نه ځایږي. فقط دغه د یرموک د جنگ څخه به ځینې هغه عجیب او نادر حالات چې په دغه غزا کې پیښ شوي ول هغه به درته بیان کړل شي. چې د هغو د جملې څخه یو دا و، څنګه چې د یرموک په ورځ مسلمانان د روم د لشکر د زیات شمیر او د ډیروالي څخه په بیره کې ول. حتی یو چا و خالد رضی الله عنه ته وویل رومیان څونه ډیر دي او مسلمانان څونه لږ دي. خالد رضی الله عنه ورته وویل وای حق، داسې مه وایم، بلکې دا ووایه چې مسلمانان څونه ډیر دي او رومیان څونه لږ دي. لشکر په ایمان تلل کیږي، نه د افرادو په شمیر او په عدد. په دغه ورځ زبیر ابن عوام رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د عمه زوی دی، د دې لپاره چې د کفارو بې همتی او مسلمانانو ته د دوی بې غیرتیا وښکاره کړي، نو د مسلمانانو په لشکر کې غږ وکړي او ویې ویل څوک زما ملګری کیږي چې پر دشمن حمله وکړو او تر هغو نه راګرځو چې یا د دشمن تر لښکر ونوځو یا ونه وژل شو. د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو ډله ورته راووتله، پر مرګ یې بیعت او وعده ورسره وکوله. په یو روایت کې راغلی دی چې زبیر ابن عوام رضی الله عنه خپل زوی عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه هم تر شا ورسره سپور کړي. تاسو پوهیږئ چې زبیر ابن عوام او خالد ابن ولید رضی الله عنه په جنگ کې داسې یو صفت درلودی چې بل هیڅ چا دغه صفت نه درلودی. هغه دا دغه دوه نفرو په یو وخت کې په دوه تور سره جنگ کولای شوی. یو تور به پر استلاس کې او یو تور به په چپلاس کې او په دواړو تور به وهل کول. فقط دغه دوه نفر چې په دوه تورې جنگ کولای شوی او آس به په پښو باندې وی او بل خواته بیوي. دا په جنگ کې داسې لوی قدرت دی چې نه په روم کې، نه په فارس کې او نه په عربو کې دا رقم څوک و بیل زبیر ابن عوام او د خالد ابن ولید رضی الله عنه. خیر زبیر ابن عوام رضی الله عنه خپل حمله شروع کړ او د سره هغه خپل کشنی ډله چې پر مرګ بیعت ورسره کړی و هغه هم ورسره ده، چې دغه ډله د 15 نفرو په شاوخوا کې و او جنگ شروع کړي. پر رومیانو او مسلمانانو کې وجنه شروع ده. د زبیر ابن عوام رضی الله عنه ملګرو تر ستړي کېدو وروسته نور زغم او تحمل نسوای کولای. څونه وجنګیږي، لشکر بیخي د خلاصېدو څخه وتلی دی، نو بیرته راوګرځېدل. مګر زبیر ابن عوام رضی الله عنه نور هم جنگ ته ادامه ورکړ. تر هغه جنگ کوي چې په رومیانو کې کوڅه جوړه کړ او هغه د دې پر شاوخوا چې کوم کفار موجود ول دای پر هغه ورکلی او هغه کفار ټول د څنګه ستشتېدل. دا حقیقت دی چې زبیر ابن عوام رضی الله عنه د رومیانو د 3 لک نفرو په لشکر کې یو کوڅه جوړه کړ او د رضی الله عنه د لشکر ترمنځ د لشکر شاته ووتی. حتی په بل روایت کې داسې هم ویل کیږي چې دغه طرف بیرته راوګرځېدی پر دغه لار باندې او پر دغه کوڅه بیرته رالی او مسلمانانو ته ځان راورسول. د کوم مسلمانانو په زړه کې چې د روم د لشکر د ډیروالي څخه بیره و، هغه چې دغه حال ولیدي چې یو سړی تر 3 لک نفر لشکر وځي، نو د هغو زړونه هم مطمئن شول او پر جنگ باندې دلاور شول. د زبیر ابن عوام رضی الله عنه په دغه همت او مړانه د رومیانو د لشکر همت او طاقت معلوم شو چې دغه خلک هیڅ شی هم نه دي. نو مسلمانانو په دلاوري سره حمله شروع کړ. د هر طرفه هجوم شروع شو. دغه ورځ د رومیانو د لپاره د ډیر لوی شکست ورځ و او رومیان هم د شنول چې په اوله پلا کې تښتېدل، بلکې ډیر جنگ وکوي
وکوي مګر په اخر کې شکست وخوړی په دې جنگ کې ډیر زیات رومیان ووژل شول او مسلمانانو لوی بری او کامیابی ترلاسه راوړه دغه شکست د رومیانو لپاره اول شکست و چې په شام کې وخوړی تاسو راسي چې د یرموک د ورځې څه نادر حالات بیان کړو اول د مسلمانانو څخه اول نفر چې د یرموک په جنگ کې شهید ووژل شو هغه نفر وو چې ابو عبیده رضی الله عنه ته ورلی او ورته ویل چې ما خپل ځان مرګ ته سپارلی او آماده کړی دی آیا رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم پیغام او خبر لیږي چې ورې رسوم ابو عبیده رضی الله عنه ورته ویل هو اول به سلام ورته وایم او ورته وایي چې یا رسول الله د هغه شان وعده چې زموږ رب را سره کړی و هغه وعده مو حق او رښتینی ولیده ورسته نو بیا سړی د جنگ میدان ته ورمخه شو او په جنگ شروع وکوله تر هغه جنگ دی چې څو شهید ووژل شو دویم عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه چې د یرموک په ورځ باندې ډیر شدید جنگ کوي کله چې پر مسلمانانو د روم د طرفه حمله ډیره شدیده شو عکرمه رضی الله عنه د اس څخه راکښته شو د توري پوښ مات کړي او د رومیانو په صفو ورننوتی خالد ابن ولید رضی الله عنه چې د لشکر عمومي قومندان دی هغه پرځخ کړ او ته ویل یا عکرمه دا کار مکوه ستا مرګ به مسلمانانو ته ډیر سخت تمام شي عکرمه وویل یا ما پرېږده ستا د رسول صلی الله علیه وسلم سره پخوانی او سابقه صحبت او ملګرتیا ستا مګر زه او زما پلار چې ابو جهل و د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر شدید دشمنانو نو اوس مې پرېږده چې د هغه پخوانیو ګناهو کفاره وکم او بیا وویل چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې په ډیرو ځایو کې جنگ کړی دی او نن ورځ به د روم څخه زغلم دا به هیڅ کله نشي پیښه بیا عکرمه رضی الله عنه په مسلمانانو کې نارې کړې څوک زما سره پر مرګ بیعت او وعده کوي د عکرمه اکاس حارث ابن هشام رضی الله عنه چې د ابو جهل ورورو او ضرار ابن ازور رضی الله عنه د څلورو سو نور مسلمانانو سره راوتل او پر مرګ عهد او بیعت سره وکوي ولتر هغه به د کفارو سره جنگیږي چې کفارو تماته ورکو یا موږ وژل کیږو او د خالد رضی الله عنه د خیمه مخته چې د مسلمانانو د کومندې مرکز وو په جنگ باندې شروع وکول ډیر شدید او بې مثله جنگ یې کوي حمله د زمریانو او ډیر کفار یې ووژل کله چې د یرموک جنگ د مسلمانانو پښکارا نصرت او په لوی بری باندې پای ته ورسېدی هلته د جنگ پر میدان باندې څونه پر زخمی مجاهدین پراته ول چې زخمونه دونه وینې زنتللې و چې دی ضعیف کړي ول او د مرګ په حالت کې ول چې یو داغه حارث ابن هشام رضی الله عنه او بل عیاش ابن ابي ربيعه او بل عکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنهم ول حارث چې د عکرمه اکا او د زکندن پر حالو ناری کړي او اوبه غواړم کله چې مسلمانانو اوبه ورته راوړي عکرمه رضی الله عنه ورته وکتل هغه هم تجیدي حارث وویل ولدت یې ورکی او بچي عکرمه تراوړي په دغه وخت کې عیاش رضی الله عنه ورته وکتل د زکندن وخت دی ټول ستړي او تجی دي او بیا زخمیان دي وینې زنتللې ده د هر یو حلق وچ دی عکرمه رضی الله عنه ویل چې او بده توروړي صحابه کرامو چې عیاش رضی الله عنه ته او وروړي عیاش رضی الله عنه وفات شوی دوی چې بیرته د هغه څخه راوګرځیدل چیرال دغه نور دوه هم وفات شوی ول درې سره د ستندې په حالت کې د خپل رب جل جلاله سره ملاقات ته ورسېدل او هلته به ان شاء الله تعالی د حوض کوثر په اوبو وبسوي چې تر هغه ورسته بیا هیڅ کله نه ترجی کیږي او د جنت الفردوس باغچو ته به د ابد د پاره ورځي سوي ان شاء الله تعالی د یرموک ورځ داسې ورځ و لکه پر رومیانو چې ژرنده ګرځیده هر طرف ته چې به دي کتلی وای یا به د انسانانو د سر مازه پراته وای یا به لاسونه او اوږې یا بازوګان دا به پراته ول چې لوړ دي کتلی وای د انسانانو اعضاء او لاسونو په هوا باندې ګرځیدل دریم خالد رضی الله عنه د خپل لشکره سره د سپرو یو ډله ورسره ملګری ک او پر رومیانو حمله وکوله په دغه یو حمله کې د رومیانو د کفارو څخه 4000 نفر ووژل او بیا وویل قسم په الله پر رومیانو کې نه صبر پاتې سوی دی نه طاقت ټول زور یې وختی او زه دا امید لرم چې الله جل جلاله به د دوی شاوی را باندې وویني یعنی مات بسی او وبتشتي او بیا د غسل نفرو سپرو
کومه ټولۍ چې د سره ملګری و د هغو په ملګرتیا د رومیانو پر لشکر باندې بل حمله وکوله چې په دغه منطقه کې تقریبا 100,000 نفر رومیان سره یو ځای شوي ول. مسلمانان لا نه ول ورسېدلي چې رومیان سره وپاشل شول او مسلمانانو یو ځای حمله پر وکوله. د حمله سره سم رومیان په تیښته شول او مسلمانان په بسیدي نیپسي پرېږدي. په دغه وخت کې چې قهرمانان جنگیالي مسلمانان پر رومیانو پسې دي ایوي او بلې خواته پسېزغلي حملې پر کوي او وژني د حجاز د طرفه او د مدینې منورې د خوا څخه پوسته او ډاګۍ راورسېدی او خالد ابن ولید رضی الله عنه ته یو لیک او رساله ورکړه. خالد رضی الله عنه پوښتنه ځین وکول چې څه خبر دی راوړی دی. ډاګي یا پوسټ رسونکي قرار په غوښ کې ورته وویل چې خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو او عمر فاروق رضی الله عنه دغه خلیفہ شو. خالد رضی الله عنه پوسټ رسونکي ته وویل چې دا خبر پټ وساته او څوک مې په خبره په خپل. خالد رضی الله عنه هم په دغه خبر څوک نه کوي خبر ځکه د جنگ اخري لحظې دي. شاید چې دا خبر کله مسلمانان واوري نو ضعیف به بسي او هغه لیک چې ورسره او هغه په خپل جیب کې واچوي او خپل جنگ ته دوام شي ورکړي. د شپې تر اخره پورې جنگ وکوي. په اخر کې د شپې رومیانو ماته وخوړل. کله چې شپه تیره شوه او سهار شو رومیان تښتېدلي ول. مسلمانانو هغه تر اندازې زیات غنیمتونه راټول کړل. د مسلمانانو لشکر فاتح او کامیاب دي. خلک په خپل بری او په کامیابی باندې ډیر خوشاله دي. مګر څو لحظې وروسته دغه لو خوشحالي په یو لوی غم بدله شوه. ځکه خالد رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات خبر خلکو ته وویل چې دغه خبر په اوریدلو سره د مسلمانانو غم او پریشانی د فتح او د غنیمتو تر خوشحالي ډیر زیات وو. مګر بیا هم الله جل جلاله مسلمانانو ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په عوض او په بدل کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورکړي. هغه عمر چې لږ ورسته به د زهد او د تقوا د عدل او د جهاد بیان واوري. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات په سبب کې اختلاف دی. څوک وایي په یخه هوا کې په یخه اوبو غسل وکوي چې تر هغه لمبېدو وروسته تبه ورته پیښه شوه او په سیناریو غسل او دغه ناروغي د رضی الله عنه د وفات سبب وګرځېدی. خو څوک بیا وایي چې یهودو یې په خوړو کې زهر اچولی ول چې د هغو زهر په واسطه 15 ورځې ناروغ او بیا وفات شو. خو دغه کار د هغه قوم څخه نه دی لري چې انبیاء علیهم السلام وجلی دي. د عیسی اسلام د وجلو کوشش کړی دي او درې واره زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش هم کړی دي. د مسلمانانو په مابین کې د فتنو اورونه بلول حتی د حضرت عمر فاروق او د حضرت عثمان ابن عفان او د طلحه د زبیر د علی رضی الله عنهم اجمعین د دوی ټولو د وجلو سبب هم دی ول دغه يهود خائنان ول. نو شاید چې دغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات سبب هم دی وي. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د خلیفہ په صفت سره وټاکل شو. په دغه کار سره په مسلمانانو کې د خلافت نظام جاری او مقرر شو. مګر موږ ولیدل چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره هغه وخت بیعت وشو چې مسلمانان د اختلاف او د تفریقې په دروازه کې ولاړ ول. که فرضاً په دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د اعصابو کنټرول نه وای ورکړل شوی، که هلته سقیفې ته نه وای ورغلی او انصارو ته د قریشو سیادت او د امریت حقداری نه وای بیان کړي، او که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضیلتونه نه وای بیان کړي او د خلکو سیدا پښتنه نه وای کړي چې څوک کولای شي چې په منځ کې دي د ابوبکر ایمان سي، او بیا وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر زموږ د دین لپاره امام مقرر کړی دی، آیا موږ د دنیا لپاره امام نکو؟ که دغه ټول کارونه نه وای سوي هلته به د مسلمانانو په مابین کې داسې یو لوی اختلاف او فتنه جوړه شوې وای چې د هیڅ چا په وسه به نه وای پره چې دغه فتنه او تفرقه دي خاموشه کی او یا دي کنټرول کی. خو د الله جل جلاله په فضل او په احسان سره د مسلمانانو په مابین کې هیڅ داسې یو کار نه سو پیښ چې هغه د دې د اختلاف او د تفرقه او د داخلي جنگو او فتنو سبب وګرځي.
کله چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناروغي سخته شوه او د خپل اجل په نږدېوالي باندې پوه شو، نو په دې کې هیڅ شک نه لیدی چې دغه مسائل ټول د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ومخ ته پراته ول او شاید چې بیا دې هغه رقم د اختلاف موضوع مخ ته راسي. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې پوهېدی که زه د دنیا څخه ولاړ سم او د خلیفه انتخابول په خپل مسلمانانو ته پرېږدم، آیا څوک به د دې ضمانت وکولای شي چې مسلمانان دي تر ده وروسته پر یو چا باندې اتفاق وکړي چې هغه دې د خپل ځان دپاره امیر وټاکي، او دغه خلیفه به څوک وي چې خلک دي بې له اختلافه پر هغه باندې اتفاق کوي او راټولیږي. واقعا هم په داسې نامعلوم حالت کې د خلکو پرېښول د تشویش وړ خبره ده. نو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ښه او بهتره وبلله چې د اصحاب کرامو د مشرانو رایه او نظر ځان ته معلوم کړي او پس له مشورو څخه پر خلکو هغه کار لازم وګرځي چې د اصحاب کرامو مشرانو هغه کار مستحب بللی وي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا یقین چې د اصحاب کرامو مشران به د حضرت عمر رضی الله عنه پر خلافت باندې مشوره ورکړي، که څه هم هلته به ځینې نیوکې یا اعتراضونه موجود وي، خو زه کولی سم چې دوی په دې سره قانع کم او تر هغه اعتراضونه تیر کم، مګر که چیرې زه د مخه تر هغه مړ سم چې د دوی په رأیو او په نظریو باندې ځان خبر کم او د دوی پر هغه اعتراضو باندې دوی ته قناعت ورکم، نو بیا به دوی پر حضرت عمر رضی الله عنه باندې هیڅ کله اتفاق نه وکړي چې دا کار به د مسلمانانو په مابینځ کې همیشنۍ فتنه جوړه سي. نو ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راوغوښتی او د هغه څخه د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې پوښتنه وکوله. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته وویل: یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم، څونه چې ستا د عمر په باره کې فکر او ګمان دی، عمر تر هغه ښه او بهتر دی، مګر په دې کې څه غلظت او شدت پروت دی، ډېر سخت سړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل: د ده دغه شدت او غلظت په دې سبب دی چې دی ما نرم او حلیم ویني، نو شدت کوي. که امر او خلافت ده ته ورپاته سي، دی به دغه شدت چې اوس یې کوي دا به ډېر پرېږدي. او بیا وویل: یا ابا محمد، ما دی تجربه کړی دی، که زه پر یو چا باندې په قهر سوم دی مې د هغه څخه راضي کوي، که چاته نرم سوم بیا دی شدت راښکاره کوي. او بیا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته وویل: دغه حال پټ در سره وساته، چاته مه وایه. هغه وویل: داسې به وکړم سید. بیا عثمان ابن عفان رضی الله عنه راوغوښتی او هغه ته وویل: یا ابا عبدالله، عمر ابن خطاب څنګه سړی دی، دغه حال راته ووایه. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وویل چې ته تر ما ډېر په خبرې یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل: بیا هم د هغه په باره کې ستا رایه څنګه ده؟ حضرت عثمان رضی الله عنه وویل چې زما په پوهه سره څونه چې کم شوالی د عمر رضی الله عنه په د باندینی او ظاهري ژوند کې ستا، په دننه او په باطنی ژوند کې تر دې نور هم ډېر ښه دی، او د ده په مثل بل څوک ما نه دی لیدلی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل: رحمک الله یا ابا عبدالله، الله دې رحم پر در وکړي، دغه زما خبرې د چا سره مه بیانوه. عثمان رضی الله عنه وویل چې ښه دی، داسې کار به وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا هم ورته وویل: که د خلافت نه کوي قبول او پرېښوی نو تر تا به نه سم تېر، خو زه نه یم خبر شاید چې هغه یې پرېږدي، او د ده دپاره خیر هم دا دی چې ستاسې د کارو څخه د هیڅ شي ذمه وانخلي. حتی زما د خپل ځان دپاره هم دا خوښه وه چې زه ستاسې د کارو څخه فارغه وای، او زه د هغو کسانو څخه وای چې پخوا لا تېر سوي او وفات سوي دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې د دغو دوو جلیل القدر اصحاب کرامو په مشوره سره کفایت نه وکړي، بلکې په دغه موضوع کې نور هم د هر هغه چا سره مشوره کوله چې هغه د فکر او عقل خاوند بلی. دا رقم سعید ابن زید رضی الله عنه راوغوښتی چې دا د عشره مبشره څخه و، اسید ابن حضیر رضی الله عنه راوغوښتی چې دا د انصارو د مشرانو څخه و، نور هم د مهاجرینو او انصارو څخه د دې لپاره نفر راوغوښتل چې مشورې ورسره وکړي چې باید چې د مسلمانانو پر هغه چا اتفاق وسی چې تر ده وروسته به د دوی د کارو امیر وي، او دا د دې دپاره چې هغه د سقیفې د اختلاف ورځ بیا په مسلمانانو کې تکرار نشي. د دغې موضوع
خبر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر کور د باندې ووتی. په خلکو کې هغه خبرې بیانېدلې چې حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په باره کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د نورو کسانو په مابین کې مشورې سره شروع دي. نو ځکه ځینې مسلمانان د حضرت عمر رضی الله عنه د شدت او د تندۍ په سبب په دې بیره کې سول چې خلک به پرده نشي راټول. نو دا قصد وکوي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته به ورسو او د خلافت لپاره به د حضرت عمر د نه انتخابولو غوښتنه ځینې وکړو چې دی مخ خلیفه کوه. د دغه ډلې مشر د رسول صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته د ورتلو اجازه وغوښتله. اجازه ورکول شو. طلحه رضی الله عنه ویل یا خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم کستا رب ستا څخه پوښتنه وکوله چې ولې د عمر د مسلمانانو خلیفه وګرځوي، ته به څه ورته وایې؟ او ته وینې چې دی ستا په وجود کې د خلکو سره څونه شدت کوي. دا که دی ستا تر مرګ وروسته د خلکو سره یوازې پاتې شي نو څه حال وي؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د طلحه څخه د دغې خبرې توقع او امید نه درلودی نو په قهر شو او پر خپله کورنۍ غږ وکړي ما کښېنوئ. هغو هم را کښېنوئ او بیا یې وویل زه به الله ته ووایم ستا پر بندګانو مې ستا د بندګانو ښه بنده والي او حاکم وګرځوئ. او بیا طلحه رضی الله عنه ته وویل چې زما دغه خبره هغه کسانو ته در سره ورسوه چې په دغه رایه کې ستا سره ملګري دي. او بیا عثمان ابن عفان رضی الله عنه راوښتی او هغه امر کوي چې خط ولیکه. په خطه کې دا ولیکه چې دا هغه شی دی چې په هغه سره ابوبکر ابن ابي قحافه رضی الله عنه په هغه وخت کې امر کړی دی چې د دنیا څخه د وتلو په آخري وختو کې وو او آخرت ته د ورتلو په اولو وختو کې وو. دا داسې وخت دی چې درواغجن صادق ګرځي، د فاجر یقین حاصلیږي او کافر مسلمانیږي. ما په دغه وخت کې بېهوشي پر راله. د شخص یا د سړي نوم یې د هغه بېهوشۍ په سبب سره نه کوي یاد. دالته د ډیره تکلیفه او د ډیره ناجوړۍ په سبب باندې بېهوشي پر راله بېسده شو. خو عثمان رضی الله عنه ولیکل چې ما عمر ابن خطاب رضی الله عنه د ځان خلیفه وګرځوئ. حضرت عثمان رضی الله عنه دغه د عمر ابن خطاب نوم د هغه بیرې په سبب سره ولیکئ چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د نامه تر یادولو د مخه وفات شي او بیا به مسلمانان تر ده وروسته د خلیفه په انتخابولو کې په اختلاف او په بې اتفاقي کې ولویږي. او دغه نوم یې هم د خپله ځانه څخه نه دی لیکلی بلکې ده ته دا ور معلومه وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک د خلافت لپاره اختیاروي. ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر دغه وخت د مخه د نور اصحاب کرامو او په خپله د عثمان رضی الله عنه سره هم د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په باره کې مشورې کړې وې. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر هوښ شو نو عثمان رضی الله عنه ته وویل ول هغه څه چې دې لیکلي دي هغه راته ووایه. عثمان رضی الله عنه ورته وویل چې ما پر تاسې عمر ابن خطاب رضی الله عنه خلیفه وګرځوئ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل الله اکبر، داسې را معلومیږي چې ته پر دې وبېرېدې چې د نامه تر یادولو د مخه به زما روح ووځي او خلک به سره مختلف شي او د دغه اختلاف په سبب به په خلکو کې فتنه جوړه شي. الله دې د اسلام او د مسلمانانو د طرفه د خیر بدله او جزا درکړي. پس له هغه چې دا ولیکل چې ما عمر ابن خطاب رضی الله عنه خلیفه وګرځوئ نور یې هم پسې ولیکل د هغه امر اورئ او اطاعت یې کوئ او ما د ده په انتخابولو کې د الله او رسول الله او د هغه د دین او د ځان او ستاسې دپاره د خیر هیڅ قصور او کوتاهي نه ده کړې. که ده عدل کوئ دا زما علم او زما هغه ګمان دی چې د ده په باره کې لرم او که په ده کې تغییر رالی یعنې بې له عدله بله لار اختیار که هر چا ته د خپل عمل جزا ورکول کېږي. زما اراده د خیر ده او په غیب نه یم خبر. او د لیک په اخر کې دغه آیات شریف ولیکئ چې د سورة شعراء 228 نمبر آیات دی چې رب جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ژر دی چې پوه بسي هغه کسان چې ظلم یې کړی دی چې کم ځای ته به دوی بیرته ورځي یعنی پس له مرګه به ډېر بد ځای ته دوی ورسي. او بیا ولیکل والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په امر سره خلک په مسجد نبوي کې سره راټول شول او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خوني د کلکینه څخه ورته راژغ کړ ول ای خلکو زه د دنیا څخه وتون کيم او آخرت ته ورتلون کيم او ما ستاسو د کارو د اداره کولو لپاره هغه څوک اختیار کړی دی چې په دغه ورکه کې د هغه نوم لیکلی دی د هغه خبرو ته غوږ نیسئ او اطاعت یې کوئ آیا تاسو په هغه چا راضی یاست چې ما د هغه په باره کې د خلکو سره مشوره کړې دي او ما ستاسو لپاره اختیار کړی دی خلکو وویل هو موږ راضی یا خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ولاړ شو او ویل بیل عمر په بل چا نه راضی ابوبکر صدیق رضی الله عنه تبسم وکي او ویل چې هغه عمر ابن خطاب دی خبرې ته غوږ نیسئ او اطاعت یې کوئ فوالله ما بیل خیره بل څه نه دي پکې لیدلي ټول مسلمانانو د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه په شمول دغه امر اطاعت او فرمانبرداري وکوله او دغه امر په پراخه سینه سره قبول کړي بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلکو سپشتنه وکوله ولنن کوم ورځ ده خلکو ته وویل چې دوشنبه بیا وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ رحلت وکوي خلکو وویل چې په دوشنبه نو وویل الهي په نن شپه کې مې مړ کې بیا وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم په چش کې کفن سو خلکو ته وویل چې په درو کفنو کې کفن ورکول سو نو ویل چې زما د پاره هم درې کفنه تیار کړي او غسل بزما شزه اسماء بنت عمیس رضی الله عنها راکوي محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء په راتلونکو حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین